دا د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د یوې کورنۍ پر غړو یې هوایي برید شوی دی. د خان آباد د اقتاش سیمې اوسیدونکي وایي برید یوه کورنۍ په مکمله توګه له منځه وړې او جسدونه یې هم نه پیدا کیږي. پرون موږ که راغلی امام صاحب 500 متري کې مانه لرې ده یو شارک مې وریځه ورکړې ترویې مې ورکړې ځان د برنجاور پخ کړې دوی په برنجاور وزه ماته کړې دا کفر حکومت راغی تیکه تیکه دا د دوه انسانانو غوښه ده یو من غوښه ده وروره دا مونږ شي چې دلته په مافالي کې یو غریب سړي کور یې ویشته ده چې 2 سیاسرونه ایندغه غوښه پاتې ده ایندغه پاتې ده او پرون په الیاباد کې هلته کیمه ویشته ده چې یو کیمه والا پکې نارینه و نور ټولې ښځې هلته شهیدانې کړي دي. په شاهدره کې مسجد ویشته ده چې هلته خلک شهیدان کړي دي. په باسوزو کې هم دغه نن مخکې له ماسپښینه ویشتي دي چې 3 دانې شهیدان لري. هلته ټول ملکي کسان دي، طالبان قطعا پکې نشته دي. د ځایي خلکو په خبره برید کې 3 کسان وژل شوي چې 2 میرمنې او یو نارینه دی. دا برید د چهارشنبې په ورځ له غرمې وروسته شوی دی. د پیښې له ځایه د مړو جسدونو نه بلکې څو ټوټې موندل شوي او په بوجیو کې مرکز کندوز ته راوړل شوي. د کندوز د امنیت امیر بیا وایي چې د دې پیښې پلټنه به وکړي. جدی بررسی میشه، پیگیری میشه، دو تشخیص میکنه. حالا حادثه واقع شده. یک نفر قتل هم میکنه، این نفر هم میزنه. قضیهش بررسی میکنه و جلوگیری میشه، گرفتار میکنه. دو بهش مطمئن میشه. ما مخالف از این بمبارد هستیم که در هر نقطه باشه، خصوصا در شفاخانه، خصوصا در کلینیک، خصوصا در جایی که مردم عام و مردم ملکی هستن و بر تداوی میان و برای درس میان که مکاتب است و این جایی است که باید هیچگاهی مورد حمله قرار نگیره. د کندوز ولایت مقام هم په دې پیښه خبر دی او د ولسوالۍ له مسؤلینو سره خبرې کړي چې په دې تړاو هر اړخیز معلومات وکړي. اما در این مورد ولسوالی مربوطه را ما بهشون هدایت دادیم. اونا برای ما معلومات کتبی میارن، ما هیئت تعیین میکنیم، قضیه را بررسی میکنیم و واقعا هم چه گپی شده باشه این قابل عزیز که باید در این مورد ما پرسان بکنیم. د دې برید په تړاو دفاع وزارت په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د پیښې قربانیان د عدالت غوښتنه کوي او د جګړې له ښکېلو لوري غواړي چې د ملکي وګړو ژوند ته پام وکړي.